السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مسئ، تاسو ټول ته ښه راغلاست. وړاندې کوم د ما یوټیوب چینل باندې اولنی فوډ بلاګ ته. ما کله هم مخکې فوډ بلاګ نه جوړ کړی، خو اوس مې له خیره اراده کړې ده چې دا رقم نور هم فوډ بلاګز تاسو ته راوړاندې کړم، هم تاسو ورنه خوند واخلئ، هم زه ورنه خوند واخلم. زه تاسو ټول نه بښنه غواړم. بښنه یې دې لپاره درنه غواړم چې دا د مولوي فوډ بلاګ و او دې کې ما ډېرې زیاتې غلطیانې کړې دي. نو دا غلطیانو لپاره تاسو د اول سر کې زه بښنه غواړم او په دې ورځ باندې یقین وکړئ د ما هېڅ خوب نه و پراته. سهار تقریبا 8 بجې وې که 8:30 بجې وې چې موږ دلته ورغلي یو. خوراک یې یقینا ډېر ښایسته خوراک و. نو که ابټ آباد کې اوسېږي خامخا ورسئ. دا ویډیو سپانسر نه ده. امید لرم چې دا رقم نور ولاګز به هم تاسو ته زه راوړاندې کوم او تاسو به ورنه خوند واخلئ. نو که دا ولاګ چېرته تاسو خوښ شوی یا دا رقم نور ولاګونه که تاسو غواړئ د ما ته کمنټس کې خامخا ووایئ او د ما دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. मेरी केड़ी आ रही है? तेरी आ रही क्यों नहीं आ रही? دغه شروعات د تربونه ورته وکما دس خایسته راته جوړ کړی وېست درته ملایم په واچوله خو زه خیر اول ټرای به وکړ څنګه جوړ کړي. شیدی دوم ټرای باندې نه وکړو. د اصل کې وای پوری د خپل ځبه کې د خایسته ورته وای پوری وای خایسته سره واخلې دا حلوا در ما خایسته مړی جوړ کو او صحیح ده. حلوا خو خوږی ښه خوند دی. نمبر اوس راغی دی پایو پښتو کې نه پوهېږم پخې نان ورته وایي دی ته موږ ورته ټیکله وایو ډوډۍ. نان نه به ښایسته یو مړۍ جوړه کړې او ښې ښایسته به پای کې راواخلې دغسې وا پریسا اوکې لږ به یې شیروا کې به ټیټ کړو صحیح او بسم الله. ولا خوند برابر ده خو د افغانانو خوند ته نسي رسېدلی. دریم نمبر واسي چولې اوکې دینه به هم مړی جوړ کړو له خیره سره اینڈ هیر وی گو. چولې به دوی یقینا چې خوندوري ځکه چې دا دوی مطلب فیورټ خوراک دی د خلکو که نه ښې پخوي. واقعي قسم دا ډېرې خوندورې دي. اوس به دې کار وکړو چې ټول نه به درز جګ کړو د خیره سره. بھائی څنګه خوند دی دا ښه ده قسم د مونږ خو داسې ورنه تېر وتلو. دا وګورئ دا دی پخو الله چولې خو ولاړې خدای په امان. اوس د حلوې نمبر ده حلوه شریف او پوړي شریف خلاص دغه درېیمه ټیکله موږ راوختله او په آخر کې که نه دغسې ښایسته نور کې ورته ناست دی او سهار ټایم کې دا رقم ناشته وکړې او په آخر کې ترویز پې ونه چکي که نه دا خو بیخي نه انصافي ده. چای مې ښه ده خو چای به دا محترم چکي. زه چای نه چکم هغه اسکې اوس به لږ قسم ده یار دروغ درته نه وایم دا ټول شیان یو طرف او د ما لپاره سره دا خوږې تروې که نه دا بل طرف ډېر خوند یې وکړه وایي که نه وایي مړۍ سپې خوږه سیده سنت ده. نو کاچوغه به سیټ ده کو ولدسې
چا خبره بیا د دې ډیره ما په چونډۍ رقم به جوړه کور نه صحیح ده دوی الو د موږ الوا کې ډیر زیات فرق ده قسم ده نو کور کې دا رقم الوا پخې کنه چې در باندې وي خو ګوتې به ورسره وخورئ خدا اوس بلاک جوړو نو منډیټریز وکنه چې باید راوي غواړو کنه بیا به دا خبر وان که څنګه رایا نه دی غږیږي نه بیچاره ګونګی ده اما مری خراب دی مری خراب ده پښتون درځي پښتون دی یار غنو څنګه کوي د حلوا شریف نه بیا لږ خوند واخلو اوکې اوس به تاسو وایي دا حلوا څوک داسې نه خوري په کاچوغه باندې وخوره زړه مې نه کېده چې په کاچوغه وخورم په لاس یې وخورم بخښنه ډېره بخښنه کوئ بخشش کوئ دروې